کیسه به لنډه خلاصو ورځ ډېر زیات دی فنکاران ډېر دي د الله فضل دی د دې کلي خان یم یار زما دا شکل د خانانو نه دی کولی تاسو ورته داسې ابجکشن وکړو وروره پیسه چې چا صحیح خان یم دا دې خوا زمکې دې خو دا ټولې زمکې د الله فضل دی زما دی کارتوس به ختم شي دونه نه ولو بس دا شته ډېر دی داسې کار دی که نه چې مال حال الله ډېر راکړی هر څه ډېر تېر دی خو الله الواد راکړی مړه که ومړېدو نو د مصر بچی خو 3 ګنټې وشو ده ته ما کال کړی چې هلکه راشه مېلمانه راغلي حجرې ته راشه خدای دې غر کړه خدای خبر چېرته ورک دی پوره 3 ګنټې وشو ده ته ما کال کړی انصاف به تاسو کوئ ما چې وختي تعارف وکړو که نه اوس دا ما ته دی سړي بچي یو منټ زه د سړي بچی یم نو ته د سړي بچی یو تا به داسې حرکتونه کوې ولې ته خالي سم نه ته خالي سم الو تا تابلو والا غلی کوي لږ نوره خبره واوره تا د څلور خو ګوره ستا د لاسه به الیکشنه په دې سړي دی په دې پهلوان څلور ځله الیکشن تا باید چې اوټ له چاله ورځمه ما ته وایي مړه هغه زوی داسې د سړي بچی دی چې ته ممبر شي نو څه به وکړي بیا وایي د سړي بچی دی نه مړه پلاره دې تا له سپورټ درکوي هغه دې خدای دې ولې په ما کې څه چل هغه وایي چې تاسو کاوي ډاکې ولاړې د کاوي ډاکې له خو سپورټ نه ورکوي نه ته خو مړه بس پلاره زر ته څه وایي څه کیسه ته وکړم وایه وله زما مور هم پاکله شوې ده چې کاوي ډاکې سره واده کوم ټولې بچې شل کوي ته معقول کړي په حجره کې څوک داسې خبرې کوي څوک بېواوري ډېر شیطانان پکې ناست دي څوک شته څوک خو نشته خو بهرحال بیا هم څوک بېواوري خیر جومات ته به لاړ شم که نه که دلته څوک دي سړی زوی شه بس سم سړیتوب یو خبر ده وکړي یاره ډېر بس ښکاري وطن بارام شهزاده مو لیدو عجبداره داسې ښکاري که لکه کابلی ترمس بچیه کابلي ترماس په دومره توره کړې کاوي پیالې راوړې وړه ده خو پیالې خو ده که بس ته نور څه کار نه شي کولی دا کاوي پیالې به راړې بس خدای پېژندلې ځکه داسې شی پیدا شي پلاره مړه بس څه ګورم ونه ګورم په ځنګل نه روانم بېګا تا ته خو پته ده که نه چې زه خو ګندګیر سړی یم ښکارم که نه او که د مایکه دې نه ښکارم چې بیا تا هم درته نه اسپایر دی کوم مړه څه ګورم چې نه ګورم پلاره بس ځنګل ته رانږدې شوم یو 2-3 قدمه نور هم مخکې شوم مړه بس 5 شپږ زمري راپسې راپاسې زمري ستا په شان ګیدړ پکې نه و زمري یعنی ببرشیر ها بس میں زه ورپوښتن یم میټر ټوټ والا نه یم بس چې یم ورپسې راویشته ډوګړي ګشته خدای یو کارټس پاتې شاته کېښود بچیه بېګای لوخوړې دلته هم راتلې یو ظالمې چې حاجرې دې تشې کړې وې که نه دا تا منظرې شته ده او کړې بس تا ته خو پته وي لوخوړې خو زما بیا ډېرې خورېږي خبره وه ته ما سره راغوښتې دې نه خبرې څه دپاره راغوښتې
ستا هغه بیګانې لوخړې دي به چېرته خطا پوه شولې داسې کار دی که نه زما یو ګران یار ستا ګران یار را روان جګري دوست نو مړه او ما ورته ویل چې زما زوی ماشاءالله د 50 کاله شو واده ته تیار دی خبره واوره بچه څه دې ویلي واده دا چا چې کړي خو ګوره ورته خاني کوي ولې رنګونه تک ستا په هغه ښه دي غوښې مخې خوري ستا په شان چوپړی هم خو نه دی خدای پېژندلې خیر دا کیسه کې واده مه کوه واده مه کوه پنځې خپله کړي وایي واده مه کوه واده مه کوه ولې لکه وایي واده ولې مه کوه لکه واده مه کوه نن سبا ګرانه ګرانې ده خپلې بازۍ چلچالي خوړي دي خیر دی او که موږ واده وکړو نو وایي نه مه کوه مه کوه مه کوه اصل خبره داسې ده که هغه ملګری را روان دی نو څه چل ملګری مې را روان دی او هغه ته ما ویل چې زما زوی د 50 کاله شو او را روان د بهر نه دی مبارکۍ له را روان دی وایي که وایي که تکیر دی ته مازې یې ګورې وایي شاته ډز نه کوي ګورې مخې نه ډز کوي د هغه مخکې به لږ خاموش ودرېږي ولې خاموش ودرېږم یار زما عزت سوال دی یار ستا عزت چې ته مخکې چې ستا عزت سوال دی واده اورېدل خبره اورېدلې وي زه سړی ستا په شان ډېر غږ کوم ته پکې وغږېدې مېلمه قرباني پېژني خلک ودرېږه پوهېږه اودس خبرې کوه دلته بې اودسه خبرونه کې اودس دې وایي بابا هغه پې وای دا کټ پې چا ته دې وي کټ پې دا دې څوک و ماکو دا دې څوک یار خبرې ته خو ما پرېږده که نه ها دا څوک دی This is my son. خستا زوی دی دا مې زوی دی ماشاءالله 50 کالو کې تا دا شعر وړو ما غلی شه کنې خبره کوم ما سره یار نه دا خو ډېر وتې راوتې دی یار سیدتوب باندې پوه شه یار څه کوي ای بچې داسې لاړ شه سړی وویل خبرې ګرده کېږي دی یا الله توبه ولې د سره د خپې پته نه لګي دا څوک دی ستا غلی شه مشر دی څه کې زما په بېزتي کې خپل پې وکړه که نه غلی شه مبارکۍ راغلی ښه مبارکۍ راغلی شه بچې ته خو نه کوچ امان راشه و یا الله توبه ولې دا ګوتې داسې ولې ته وایې چې ختم نه ګنډېری کړې یار ته خو بیخي په سړیتوب نه پوهېږې یار زما سم دی چې ټوکاڼې دی یار وای پوهېږه کې قسم په خدای ستا راځي ستا سم کوي کوم وایي لکه ته خو سپږې چا ته دې وویل بس دا د بدماشانو سټایل دی یار بس ما بدماش بچی پرېږده دا د بدماشانو سټایل دی دې باندې څه پوهېږي هسې یار یو خبره ده پیمپر دې ورته اچولې دی که نه څه وایي دا ټوپۍ ښکاره که بدې ښکاري ها بد کوه ګوره که شریفونو کې ماکو مسلمان کړی دی سنت کړی دی که نه څه وایي څه وایي هسې یم تپوس بچي ماشاءالله ماشوم باندې که کوز سترګو مه وای
ستا د لاس هر ځای کې زه شرمېږم پوهېږې یعنې قسم په خدای ستا دی تا په غیبون ورشي واده دې ونه کړی دی ولې بله میاشت کې واده دی دله واده مه کوه ولې تا خو بیا هم دا شعر وړی چې دې به څه روړي دې به چې ته خو بچي روړي خانه کې خپله د بچي وغورځي او داسې به دوې دوې بې دوې دوې بې میم میم او ته په شا چې آو آو واده ونه مه کوه پوهې خبرې که نه هلکه دې پلاس نه ودرېږه ماشاءالله ته یې کولر سره ګیلاس وړاندې لکه غلی شه نور ښه ته زموږ ګوتره کې زموږ بېعزتي کې لګي یار یو خبره ده یار زما یو دوست دی یار د هغه د میخې کټې مړ شوی دی هغه میخه پې نه کوي زه خو یم دې به ورته واچوم بیا به شروع کړي وایي زه تا ته کټې ښکاره شوم کټې دې خو سم دي زوټې ظالم بچیا یار ته ودرېږه خبره اوسه خبره خدا راته وایي چې د دې مور څنګه ده یار مور یې څنګه ده راکل کیسه ده ولې بچې مه ژاړه داسې ښکاري زما ګڼه زکام والې ده یار تپوس یې ما نه وکړو رمباړې تا شروع کړي ها وایم مخکې وایه مور یې یاده کړه که نه کیسه کوم ورته ها د جمعې اوږده شپه یار ګیدړان خو پکې نه وو دا بیزوټې خو پکې وکړه سړي زوی شه کیسه کوم ورته ها ها د جمعې اوږده شپه وه اسمان کې وریځ نری نری باران د شپې 2 بجې چې دا پیدا شو مور یې مړه شوه د مور بیا مړه کېدله چې داسې شعر وړه هغه چې څنګه کتلې یا الله بس مړه شوه خبره ده پرېږده خبره واور یو خبره ها وایه داسې کیسه ده که نه ها ته چې کوم ملک نه رالې ها هلته خو رڼاګانې بجلی ته نږدې زموږ خو کېدای شي دا لایټونه اوس هم په جنریټر وي زموږ ملک کې په 24 ګنټو کې 20 ګنټې بجلي نه وي 4 ګنټې بجلي دا لوډ شیډینګ کې شوی Pashir wa. خر بچي داسې خبرې څوک کوي څنګه د خر بچي وې د خر زه کوچاڼې کنه ولې خرو کره راغلی په خدای بېخ نه باسه خرو که نه راغلی سړو که راغلی خبره واوره وایې د سړي زوی شه بس ګوره داسې کار دی که نن سپېشل سالګره ده سالګره به وکړې ته د سړي بچی ورته دا به سخت کار سړي بچی بلکل نه ښکاري ماته د سړي بچی یم خو د سړي پلار دی غلط شوم مزیدار چشم دی ډېر پروګرام د مجنون استاد ستړی کیک پسې او بس په کیک کټ کول او یو مزیدار چشم کې وبیا شو تورې سترګې شولې سپینه بې غاړه چغې